د لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د شمشاد نړیوال راډیو ټلویزیون ډېرو قدرمن لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کومه خوشحاله یم چې یو ځل بیا زه پښتانه عرب زی ستاسو په درانه خدمت کې د نیمې نړۍ په خپرونه کې حاضر یم درنو زړه ته رانږدې لیدونکو په دې هیله چې یوه نوې په خوشحالۍ او په سوکالیو د خپلو کورنیو ترڅنګ تېره کړې وي بیا هم ستاسې خپله خپرونه د ستاسو لپاره موضوع غوره کړې ده چې 25 د نومبر د تاوتریخوالي منې پر ضد نړیواله ورځ په افغانستان کې هم دغه ورځ ولمانځل شوله د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همداراز د ښځو چارو وزارت 14 ورځنی کمپاین پیل کړی چې دغه 14 ورځو کې به دوی وشي کولی د تاوتریخوالي په ضد به کمپاین وکړي همدغه راز بعضې بینرونه هم موږ او تاسې په ښار کې شاوخوا په کابل کې موږ او تاسې لیدل دي چې د چارواکو تصویرونه هم لګېدلي او د هر چارواکي پیغام هم ورسره ترڅنګ لګېدلی دی وبګورو چې دغه کمپاین د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره یو کلک هوډ دی که یوازې یو پروژه ده او عملي کیږي ځکه په افغانستان کې موږ غواړو چې تاوتریخوالي د ریښو څخه له منځه ویوړل شي نه یوازې دا چې دغه کمپاین باید تر ښاره پورې محدود وي هغه هم په کابل کې ځکه تاوتریخوالی موږ او تاسې په لرو پرتو سیمو کې په کلیو او بانډو کې هم لرو هلته ډېری زموږ خویندې دې ته زړه ښه کوي چې خپل غږ پورته کړي او ډېری هم د دې لپاره چې ودرېږه زموږ نوم بند نه شي خپل غږ نه شي جي کولی د هغه ستونزې دي چې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا سره چې په افغانستان کې د ښځو تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ډېر زیات دی که هغه په کور کې دی که په بهر کې دی که د کاري ماحول کې دی که په هره برخه کې وي نو په دغه برخه کې د لپاره ما سره درنې مېلمنې شتون لري ډاکټر انارکلي هنریار د مشرانو جرګې غړي همداراز بله زموږ درنه مېلمنه عزیزه عدالت خوا د ښځو چارو وزارت د حقوقي رئیسه تاسو ډېر زیات ښه راغلاست مدني مې نړۍ خپرونې ته په پیل کې ډاکټر صاحب روغبړ به وکړو وروسته هغې نه به پوښتنو ته راشو مننه د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه او نیک هیلې تاسو ته میرمن عدالت خوا ته همداسې د تاسو هم تخنیکي او نشراتي همکارانو ته د شمشاد ټلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې تر دې دمه پورې د ټولو ورځ په خیر وي او هغه کسان هغه زموږ هیوادوال چې په مختلفو پیښو کې خپل ځانونه یې له لاسه ورکړي که څه ماشومان دي که څه ښځې او زموږ خویندې او ورونه دي د هغوی کورنۍ ته تسلیت وایم د هغوی روح ته ښاد وي او خاصتا زموږ امنیتي ځواکونه چې هغوی موږ ډېر په آرام فضا کې ژوند کوو لیکن هره ورځ هغوی قرباني ورکوي زه خپل ملاتړ اعلانوم د هغوی نه او هغه کسان چې شهیدان شوي دي روح یې ښاد وي هغه کسان چې زخمیان دي هغوی ته عاجله شفا غواړم او هغه کسان چې اوس په ګرمو سنګرونو کې موږ نه دفاع کوي هغوی ته موفقیت غواړم ډېره زیاته مننه کوم عدالت خوا صاحب تاسې هم تشکر با عرض سلام خدمت شما خواهر بزرگوار ما دکتر صاحب انارکلی سناتور بسیار عزیز ما خدمت بیننده و دستاندرکاران تلویزیون شمشاد در قدم اول میخوایم اظهار قدردانی بکنم از خواهر بسیار مبارز ما پشتنه جان که همیشه برنامه‌های بسیار مؤثر و مفید را به ارتباط در راستای دفاع از حقوق زنان تدویر میکنن و این را به اجرا میگذارن و ما به نوبه خود روز همبستگی مبارزه با خشونت البته اعلان میکنم و ما را حمایت میکنم. ډیره زیاته مننه کوم ستاسو د راتګ نه هم مننه کوم زموږ خپرونه یوازې زما خپرونه نه ده البته ستاسو د ټولو خپرونه ده او تل همدغه تاسې مبارز مېرمنې یاستئ چې خپرونې ته راځئ او کوم موضوع چې موږ غوره کوو تاسې خپل ښکلي نظریات او خپل ښکلي پیغامونه دوستانو سره شریکوئ ستاسو نه بیا هم د زړه له کومې مننه کوم دوستانو زما په خپلې خپرونې باندې پیل کوم کوم پوښتنې چې ما سره برابرې کړي دي هغه به هم زه وپوښتم او تاسې هم کولی شئ چې په ژوندۍ بڼه د خپلې خپرونې سره اړیکه ونیسئ د اړونده موضوع په هکله باندې خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ هغه دوستان چې اوس نشي کولی شي بیا خپرونه په یوټیوب فیسبوک او همداراز شمشاد افیشل پیج کې هم کولی شي دغه خپرونه دوی وګوري او خپل نظریات زموږ سره څرګند کړي لومړۍ پوښتنه به زما د ډاکټر صاحب څخه وي ډاکټر صاحب ستاسې په اند باندې دغه 14 ورځنی کمپاین یوازې د پرمختللو ټولنو لپاره دی که وروسته پاتې ټولنو لپاره او د عامه پوهاوي لپاره څه کول پکار دي او خپله زموږ او ستاسې افغاني ټولنه په وروسته پاتې ټولنه کې راځي او که په پرمختللې ټولنه کې مننه البته اول خو 14 ورځې خاصتا په افغانستان کې د کله چې 25 د نومبر کېږي یعنی 25 د نومبر هغه ورځ ده چې د نړیوال سازمان لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي منع ورځ اعلان شوی ده او خاصتا ډېر هیوادونه دغه ورځ نه لمانځل کوي خاصتا هغه هیوادونه چې واقعا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي امر هلته لوړ دي یا هغوی رنځ وړي خو زه یوازې فکر نه کوم چې تاوتریخوالی په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ده په ټول نړۍ کې ده او شاید په نوعیت فرق لري طبعا افغانستان هغه هیواد ده چې
ډېرې جګړې تېرې کړي دي. اوس هم که موږ وګورو د مختلفو ناامنیو شاهدان یو او دا بې له شکه په مختلفو عرصو باندې منفي اثر لري. افغانستان کله چې 15 کاله جګړې تېرې کړي دي او په دغه جګړو کې یوازې دا نه چې ښځې نارینه ټول دې نه ضربه لیدلی او خاصتا کله چې موږ عامه پوهوي ټیټه شي، بېسوادي ډېره شي، طبعا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالې پیښې هم ډېرېږي. د دې په خاطر زه یو مثال تاسو ته درکوم. ما یو سفر درلود د یوه هفته مخکې، هلته په مسکو کې هلته ما د پیترسبورګ ښار یوه ښځه ولید. ښځې مې ډېرې ولید. هغه ښځه وویل چې زه پیترسبورګ کې 7 ناحیې دي او زه د یو ناحیې رئیسه یم او دا هلته شکایت وکړ چې دلته هم ډېر خلک د ښځو حقونو نه وایي او ډېر خبرې کوي، لیکن په عمل کې بل شی ده. 7 ناحیې دي، په 7 ناحیې کې زه یوه ښځه رئیسه یم. دې نه معلومیږي چې هغه ذهنیتونه یا تاوتریخوال په مختلفو هیوادونو کې دي. خو بیا هم راځو خپل هیواد ته. کله چې موږ بحث د خپل هیواد نه کوو، زموږ اساسي هدف دا ده چې افغانستان یو هیواد شي چې مثال وي نور نړۍ ته او هغه ستونزې چې تاوتریخوال چې د ښځو په وړاندې مختلفو پیښې دي هغه نه وي. تاسو سوال وکړه چې دا افغانستان په کومو هیوادونو کې راځي، وروسته پاتې که پرمختللی؟ طبعا اوس زه فکر کوم زما په اند افغانستان هغه شی چې 14 کاله مخکې و هغه نه ده. په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی. اوس زه نه شمیلی چې افغانستان ته ووایم چې افغانستان وروسته پاتو هیوادونو نه ده. دا زما نظر ده. ډاکټر صاحب په پرمختللو هیوادونو کې راځي، نو پرمختللو کې نه راځي، لیکن زه فکر کوم په برابر کې راځي. د دې په خاطر چې افغانستان په نړۍ کې 28مه هیواد ده چې د ښځو حضور په پارلمان کې ډېر ده په کمیت باندې او همداسې د ښځو حضور په مختلفو پوستونو کې. لیکن په دې مفهوم هم نه ده چې ستونزې نشته او کورنۍ تاوتریخوالی یا په ټولنه کې تاوتریخوالی موجود نه دي. دا مسایل موجود دي، لیکن بیا هم یو هیواد چې جګړې نه تېرې شي او 14 کالو کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود د ښځو د حقونو په هکله. خو په هر صورت کله چې 25 د نومبر هر کال کېږي 15 ورځې باندې کمپاین اعلانېږي. زه فکر کوم چې سمه ده دا کمپاین زموږ مسؤلیت ده، یوازې د ښځو چارو وزارت نه، د مدني ټولنې نه، بلکې د افغانستان هغه ښځې چې اوس په عرصه کې حاضر دي او دغه پیښو سره مقابل دي، د رسنیو. او زه هم په خپل وار تاسو نه مننه کوم چې واقعا په مختلفو بخشونو باندې په مختلفو موضوعاتو باندې خپرونې نیسئ او نظرونه اخلئ او خلکو سره د خپرونې له لارې نه شریکوئ. دا په خپله یو ډېر لوی زحمت او کار ده. خو په هر صورت زه فکر کوم هغه ستونزې چې موجودې دي، تاوتریخوالی چې د ښځو په وړاندې موجود دي، یوازې دې ته کافي نه ده چې موږ 15 ورځې کمپاین وکړو. زموږ هره ورځ کمپاین ده د دې په خاطر تر څو چې هغه ناخوالی، هغه ستونزې چې موجود دي دې ته د حل لارې پیدا کړو. زه هغه یو عادي مثال تاسو ته درکوم. کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم پیدا کیږي، طبعا څوک ټول په دې فکر دي چې دا جلۍ ده دا هلک ده. هیڅ کله یو څوک شاید پوښتنه ونه کړي چې د دې مور وضعیت څنګه ده. عاجل پوښتنه کوي چې دا ماشوم لور ده که جلۍ ده که هلک ده. که ووایي چې جلۍ ده خو د ټولو اعصاب خرابېږي. ځینې ډېر لږ کورنۍ دي چې نجونې نه لري او دې ته خوشحالېږي، او که ووایي هلک ټول خوشحالېږي. د دې په خاطر موږ عامه پوهوي ته ضرورت لرو او عامه پوهوي 15 ورځې یو میاشت کې نه کېږي. د دې په خاطر چې زموږ ذهنیتونه تغییر وکړي. لیکن دا کمپاین مثبت رول لري او څه چې هغه تاسو مخکې شروع کې اشاره وکړه چې موږ په مختلفو ساحو کې د ښار ګورو. خدای دې وکړي چې ولایاتو کې هم همداسې وي چې زموږ مشران دي، کابینه وغړي دي، رئیس اجرایه ده، همداسې فکر کوم شاید د ولسمشر ده. دوی هغه شعارونه چې د تاوتریخوالي په ضد ورکړي دي او خپل ملاتړ اعلان کړی، دا په خپله یو مثبت تاثیر لري او همداسې دا روحیه موجوده ده زموږ په حکومت کې چې باید جدي مبارزه وشي او دا رول لري. لیکن زه فکر کوم چې باید دوامداره مبارزه او جدي مبارزه وشي تر څو موږ یو هیواد اوسو، د نورو هیوادونو ته یو مثال اوسو.
مننه ډېر زیات. ډېر دلته یو بله پوښتنه م راولاړېږي، هغه دا چې یعنې ستاسې په اند باندې یعنې خپله دغه بنرونه هم کولی شي، ځکه موږ او تاسې دغه په وروستیو څو پیښو کې موږ او تاسې ولیدل چې یعنې ډېری زموږ خویندې دغه پیښو قرباني شول، چې هغې کې فرخندې نه هم موږ او تاسې یادونه کولی شو، رخشان هم بله خور هم زموږ او ستاسې چې په دروغ باندې تقریبا ووهل شوله په غور ولایت کې هغه هم. یعنې ستاسې په اند که دغه پیغامونو تر څنګ همدغه پیغامونه که د همدغه تصویرونه نصب شوي د همدغه کورنۍ چې مثلا د تاوتریخوالي ښکار شوي دي، ستاسې په اند دغه به یو مثبت تاثیر نه وی کړی د خلکو د عامه ذهنیت لپاره، بدلون لپاره؟ ځکه موږ او تاسې مبارزه کوو چې دغه پیښې کمې شي، مګر ورځ تر بلې که ګورو موږ او تاسې له فرخنده به پیل به او پایه به مګر نه. زه فکر کوم چې سمه ده، زموږ مبارزه دې ته ده چې پیښې کمې شي او د دې په خاطر چې دا پیښې بالکل له منځه لاړ شي طبعا ډېر وخت ضرورت لرو. د کموالي لپاره زه څو نظره لرم دلته. اول دا چې پیښې سمه دي چې کم شوي نه دي او ځینې مواردو کې ډېر شوي دي په عمومي نه، لیکن یو مسله ده چې اوس دغه پیښې افشا کیږي. کیدای شي دې نه هم ډېر بدې پیښې په ځینې ځایونو کې واوسي چې اصلا هلته رسنۍ لاسرسي نه لري چې هغه افشا کړي او بالاخره د خلکو خبر شي او همداسې حکومت خبر شي، ټول پوه شي چې څه پیښې څه حادثات دي. شاید داسې ځایونه هم وي، داسې زشت پیښې هم وي، لیکن دغه پیښې افشا کیږي. دا په خپله یو لاسته راوړنه ده چې ټول متوجه کیږي، رسنۍ افشا کوي او همداسې زموږ عدلي او قضایي ارګانونه او پولیس په خپل هغه د قانون په چوکاټ کې څه صلاحیتونه چې لري دوی کولی شي دې کې اقدام وکړي. دا په خپله یو لاسته راوړنه ده چې نن پیښې افشا کیږي او څومره چې دا پیښې افشا شي زه فکر کوم چې دا مثبت تاثیر لري د دې په خاطر چې اقدامات جدي کیږي او عامه پوهوي څرنګه ډېر رول لري. عامه پوهوي دومره ډیر شي، یوازې موږ نشو کولی چې په یو کال کې یا 15 ورځې کمپاین کې یو میاشت کمپاین وکړو او عامه پوهوي د لوړه لاړه شي. لوړه ځي لیکن زموږ ځینې ډیر شاید عامه پوهیږي لیکن په ذهنیت کې آماده نه دي. عامه پوهوي دومره ډیره شي چې زموږ په باور او ذهنیت کې تغییر راشي او په دې فکر واوسو چې ښځه هم یو انسان ده او ځینې خپل حقونه او مکلفیتونه لري په کورنۍ کې، په ټولنه کې همداسې نارینه غوندې او هېڅکله باید د دې په خاطر چې ښځه د تاوتریخوالي قرباني نه شي، یعنې وهل دي ټکول دي د دې په خاطر چې شاید د فزیکي لحاظ نه نارینه د دې په خاطر هغه زمینې چې دوی ته مساعد دي قوي دي او خپل هغه توان نه کار واخلي او ښځو باندې ظلم وکړي. دې په خاطر موږ د ذهنونو آماده کېدلو ته ضرورت لرو. ډېره زیات مننه. دوستانه تاسو کولی شئ چې بیا هم د خپلې خپرونې سره اړیکه ونیسئ او که چېرې مو نشو کولی په دغه خپرونه کې ستاسې اړیکې وراخلو ځکه ما سره پوښتنې شته دی او همداراز کېدای شي هغه پوښتنې تاسو سره هم وي، نو په دې هیله چې خپرونه وګورئ او هغه دوستان چې خپرونه اوس نشي لیدلی کولی چې په یوټیوب کې هم او همداراز په فیسبوک پاڼه کې هم د نیمې نړۍ په فیسبوک پاڼه کې هم کولی شي خپله خپرونه دوی وګوري. رایبه شو محترمه رئیسي صاحب ته. رئیسي صاحب عدالت خوا ستاسې په نظر باندې خپله د ښځو چارو وزارت لخوا هم دغه 14 ورځنی کمپاین په لار اچول شوی دی. آیا ستاسې دغه سیمینارونه ورکشاپونه یوازې محدوده دي د کابل ښاره پورې که ځکه موږ او تاسې 34 ولایته لرو، په 34 ولایتو کې ولسوالۍ دي، کلي دي، بانډې دي، یعنې که موږ او تاسې فکر وکړو که دغه یو نمایشي بڼه لري چې فقط غواړي دغه پروژه پلي شي که نه که واقعیت غواړي چې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د ښځو چارو وزارت همدغه راز یعنې کوټلي ګامونه واخلي؟ تشکر از سوال شما. وزارت امور زنان از بعد و تأسیس با همکاران ملی بین المللی خود خوشبختانه هر سال هم بستگی خود با این کمپاین 16 روزه اعلام کرده که وزارت طبق اهداف و وظایف خود کمپاین 16 روزه را تحت عنوان یا تحت شعار از صلح تا خانه تا صلح در جهان این را انتخاب کرده و این را طی محفل بسیار با شکوهی تجلیل کرد. یعنی همزمان پیام مطلبش چی است که از صلح در خانه تا صلح در جهان. طبعا که ما شما وقتی که موضوع خشونت مطرح میشه ما نیاز به صلح داریم. پس یگانه کلمه که این موضوع خشونت دفع میکنه موضوع صلح است، چون خشونت از خانواده شروع در محیط کار، محیط تحصیلی، محیط تعلیمی و محلات آزاد در بیرون. بنابراین ما این شعار انتخاب کردیم که در مقابل ما صلح میخواهیم. بنابراین تحت این عنوان خوشبختانه که
به اساس پلانی را که وزارت امور زنان بر رؤسای امور ولایت خود ترتیب کرده بودند و یک ماه پیش کمیته که برگزاری به ارتباط امی کمپاین 16 روزه کار میکردن و پلانایی که به وزارتخانه داده شده که از این کمپاین 16 روزه اعلام همبستگی بکنن و این را تجلیل بکنن که به همین مناسبت اعضای کمیسیون عالی منع خشونت من جمله رهبری وزارت امور زنان که یک از جلسات کمیسیون ولایتی را در یک از ولایت کشور تدویر کردیم که هفته قبل ما شاهد تدویری همین پروگرام بودیم و در پولی از نشر پیام ها بلبورد ها و اسپات های تلویزیونی از طریق وزارت امور زنان بوده. خب میایم سر از این موضوع که برای مدت 16 روز یعنی این صرف یک مبارزه نیست که ما در 16 روز مبارزه میکنیم بعد از دیگه ما با یک بی‌تفاوتی فقط نظارت میکنیم. نه خیر نه، یعنی این یک اعلان همبستگی هست که در سر جهان این موضوع تا این روز تجلیل میشه و موضوع خشونت که از قسمی که دکتر سه فرمودن این مبارزه یک روز مبارزه دو روز نیست، مبارزه یک وزارتخانه دو وزارتخانه نیست. به اساس ماده 8 قانون منع خشونت الی ماده 14 قانون منع خشونت که تمام وزارتخانه در اینجا وظایف و صلاحیت‌هایشان در اینجا تسجیل شده که مطابق امی صلاحیت‌های خود وظایف خود در راستای مبارزه با خشونت اینا کار بکنن. زمانی که ما عوامل خشونت فقر میگیم، عدم آگاهی میگیم، احتیاط به مواد مخدر میگیم، بنابراین در اینجا تمام وزارتخانه مکلفیت دارن. مثلا در قسمت آگاهی وزارت ارشاد حج اوقاف، وزارت تعلیم تربیه، وزارت تحصیلات عالی اینا مکلفیت دارن که در این راستا کار بکنن جهت آگاهی مردم، ذهنیت سازی مردم. وزارت محترم عدلیه در این قسمت مکلفیت داره و اگر زمانی از وضعیت بد اقتصادی حرف میزنیم یا ای که عدم دسترسی جوانای ما به شغل مناسب، در اینجا وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت زراعت، وزارت اقتصاد اینا مکلفیت دارن. یعنی در مجموع اگر زمانی که ما احتیاط به مواد مخدر یکی از عوامل خشونت میگیم، در اینجا وزارت مبارزه با مواد مخدر، علیه مبارزه با مواد مخدر، وزارت صحت عامه در این قسمت باید کار بکنن. یعنی مبارزه با خشونت به مثابه یک زنجیر است که تمام وزارتخانه، تمام افراد جامعه مدنی اینا دست به هم بتن، یک جای با هم کار بکنن تا این خشونت کاهش بیافته و این تا چه خشونت از اندازه بین بره. وزارتخانه هم شما هم کار بوده؟ یعنی فقط در 16 روز نمیتونیم که ما شما تمام ریشه می خشونت از بین ببریم، چون یک روز میشه شاید بسیار ولایت‌ها بسیار ولسوالی‌ها داشته باشیم که بسیار دست هستن، در اونجا نه رسانه هاست، نه تلویزیون است، نه شما دسترسی دارین. خب مناطق چی رقم مثلا تصرف دارن؟ دقیقاً وزارتخانه با ما همکار هستن به اساس قانون منع خشونت. ما کمیسیون عالی منع خشونت داریم که وزارتخانه مصاحبات در اینجا عضویت دارن و اینا لایحه مرکزی و لایحه طرز لایحه فعالیت داخلی و ولایتی دارن که به اساس لایحه ولایتی خود اینا مکلفیت دارن عین وظایف را که در مرکز اجرا میکنن باید عین وظایف توسط نمایندای خود در ولسوالی‌های دوردست، در قریه و قصبات امی که وزارت معارف در قسمت آگاهی دهی مکلفیت داره، وزارت ارشاد حج اوقاف مکلفیت داره. یعنی آنچه که در قانون منع خشونت بر از اینا وظیفه داده شده، مکلفیت داده شده، باید اینمی وظایف خود طبق امی لایحه داخلی ولایتیشان که در اونجا تسجیل شده باید اینا کار خود پیش برن در راستای مبارزه با خشونت کار بکنن. ډیره زیاته مننه کوم دوستانو، تاسو به هم کولی شئ د خپل خبرونې سره اړیکه ونیسئ. د خبرونې موضوع مو غوره کړې ده تاوتریخوالی ده چې 14 ورځنی کمپاین هم ورته د 25 د نومبر باندې نړیواله ورځ چې په افغانستان کې هم ولمانځل شول او دغه 2 اونۍ ده چې موږ په شمشاد تلویزیون کې هم د نیمې نړۍ خپرونه همدغې ته غوره کړې ده. د تېره اونۍ مو هم میلمانه درلودل په همدغه برخه کې، دغه اونۍ هم لرو، ځکه 3 ورځې نورې هم پاتې دي 10 ډسمبره پورې دغه ورځ یا دغه کمپاین دوام لري. په دې هیله دغه کمپاین یوازې همدغه 14 ورځنی نمایشي کمپاین نه اوسي، بلکې د تاوتریخوالي د ریښو د له منځه وړلو لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي. ډاکټر صاحب، ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د ټول هیواد په کچه باندې د تاوتریخوالي ریښې موږ او تاسې یعنې د بیخ نه راوباسي، همدغه تاوتریخوالي له منځه ویسو؟ ځکه که همداسې یو فقط یادونه وکړو چې تاوتریخوالی دی بس ځیم نه کوم تیمه که دې باندې خو نه کېږي. مننه. ما اول اشاره وکړه عامه پوهاوي ته ضرورت لرو. په عامه پوهاوي کې زموږ ډېرې ستونزې حل کېږي. اول هغه ناوړه دودونه او رسم رواجونه چې دي، طبعا موږ په خپل هیواد کې 2 رقم رسم رواجونه لرو. یو هغه رواجونه دي چې طبعا د هیوادوالو په ژوند کې منفي اثر نه لري
او د خوشحالي باعث کیږي. فرض مثال نوی کال لمانځل کله چې زموږ هیوادوال لمانځي، لیکن ځینې هغه ناوړه دودونه او رسم رواجونه دي چې زموږ په ژوند کې منفي اغیزه لري. په بدو کې ورکول، وګورئ بدو کې یو ناوړه دود او رسم رواج ده. جرم یو شخصي عمل ده. هر څوک چې جرم کوي خپل جزا ده په خپله وګوري. یعنی د هغې قرباني د هغه خور یا نور د کورنۍ غړي باید ونه شي. لیکن متاسفانه زموږ په هیواد کې هغه وختونه یعنې ډېر وخت مخکې چې اصلا قانون نه و او دا یو دود یو رسم رواج و، د دې په خاطر چې کله چې یوه پیښه کېده د دوه کلیو ترمنځ دوه فامیلونو ترمنځ، دوی د دې په خاطر چې دا په دښمني بدل نشي دا په خوشحالي بدلوله. خوشحالي بدلول دا چې خپل لورې ورکوله او دا دښمني له منځه تله. خو کله چې قوانین په افغانستان کې راغلل او هر څه ته قانون جوړ شو، هغه وخت فکر نه کوم چې د بد په نوم وي. زه په دې هکله ما ډېر هغه کړي دي تلاش چې د کوم د چا د څنګه یعنې د څه په نوم دغه پیښه یې حلوله، لیکن د بد په نوم نه و. لیکن آهسته آهسته د بد نوم واخیست. خو طبعا قوانین راغلل، قوانینو کې تعریف شو چې جرم شخصي عمل ده او دا مسایل ته جدي پام وشو او د دې نوم بد شو. او بد څنګه چې کله چې په یو جرم کې یو جلۍ ورکوي، دا هغه مختلف ستونزې نور ګوري خپل کورنۍ کې، یعنې هغې ته د ښه یعنې د هغه برخورد هغه رویه چې باید د یو انسان سره وشي نه کیږي. د دې په خاطر د هغې فامیل عقده‌یي ده، د هغوی زوی یا یو چا له لاسه ورکړی په بدل کې دا راوستې ده، دې ته په ښه نظر نه ګوري. او دا چې ځینې نجونې په 3 کلنۍ کې یا 10 کلنۍ کې یا په ځواني کې په هر رقم په بدو کې ورکول کیږي. په هر صورت اوس په بدو کې ورکول یو جرم ده. جزا قانون کې همداسې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په منع قانون کې. یعنې ستاسې په اند ډاکټر صاحب چې همدغه ناوړه دودونه هم د تاوتریخوالي یعنې ریښه ده تقریبا. ریښه ده. ناوړه دود او رسم رواج زه فکر کوم چې اصلي ریښه ده. د دې په خاطر چې دا له منځه لاړ شي باید عامه پوهوي ډیره شي. او خواته یې جبري ودونه، بدل ودونه، سمه ده زموږ په مدني قانون کې تعریف شوی ده چې بدل هغه واده ده چې یعنې هیڅکله جلۍ باید د جلۍ بدل ونه شي. که دواړه طرف کورنۍ رضایت لري مهر د جدا تعیین شي او مشکل نه ده. لیکن زموږ په کورنۍ زموږ په ټولنه کې هغه اقتصادي ستونزې چې دي جلۍ سره بدلوي. کیدای شي یو خوا رضایت ولري یو ونه لري. او بیا په راتلونکي کې ډاکټر صاحب دا یو چې وهل ټکول کوي، یعنې دا بل هم به وي چې ولې وروره ما وخې تی ولې یعنې بالکل. بل موږ یو طرف عامه پوهوي لپاره کار کوو او غواړو چې ناوړه دودونه او رسم رواجونه له منځه لاړ شي. بل ناوړه دود او رسم رواج ډیر مصارف په وادونو کې دي. مونږ یو قانون تصویب کړ، زه فکر کوم چې شاید دغه قانون 1 کال ونه شي، لیکن تر اوسه زه شاید توشیح شوی وي، لیکن تر اوسه په عمل کې مونږ څه نه ګورو چې څومره دا تطبیق شو. او په هغه کې یو څه د هغه ډیر مصرفونه ګزاف مصرفونه مخنیوی شوی ده. د دې په خاطر چې اوس یو طرف عامه پوهوي کوو، مبارزه کوو، بل طرف ناوړه دودو او رسم رواجونه تاثیر لاندې یو. اول دا چې کله چې مونږ غواړو مونږ په خپله مبارزه کوو د ناوړه دودونه او رسم رواجونه په مقابل کې، اول باید مونږ په خپله په هغې باندې باور ولرو. زه هم دلته خبرې کوم، شاید یو بل څوک هم خبرې وکړي، لیکن عمل کې که وګورو شاید مونږ ډېر د دې طرفدار وو چې ډېر په عالي محفل کې اوسو او ډېر مصارف وشي. د دې په خاطر چې مونږ زر دې نه ډېر مثبت نتیجه نه اخلو، اول مهم دا ده چې په دې باندې باور ولرو. زمونږ باور راشي چې دا ډېر مصارف په ودونو کې څه مفهوم لري. زمونږ ځوانان نن ګورو بیکاري ډیره ده، اقتصاد ضعیف ده او ځوانان هره ورځ ګورو چې هیواد پرېږدي نورو هیوادونو ته ځي او په دې هغه هم شاهدان یو چې څومره ستونزې ګوري. او دلته هغه ځوانان چې دلته پاتې دي لیکن دومره توان د اقتصاد نه لري. لیکن دا چې واده کوي یو ځوان قرض کوي او واده کوي. کله چې واده وکړي طبعا هغه جلۍ هغه کور ته چې لاړه شي هلته قرض یې کړی
او د رواني لحاظ نه د دې د میړه مور او پلار کورنۍ ټول د تاثیر لاندې دي، طبعا دې باندې تاوتریخوالی کوي. دا یو ابتدا ده، بالاخره په عادت بدلیږي. مهم دا ده چې عامه پوهوي کوم لارې نه وشي. طبعا ښځو چارو وزارت ده، بشري خپلواک کمیسیون ده، مدني ټولنه ده، د حج او اوقاف وزارت ده، د رسنیو له لارې نه ده چې عامه پوهوي دومره ډیر شي تر څو زموږ ذهنیتونه تغییر شي. په دې کې ناوړه دودونه او رسم رواجونه تعریفیږي. او بل د قانون تطبیق ډیر مهم ده. موږ تاسو ته اداري فساد په مقابل کې جدي مبارزه. په ځینې ځایونو کې طبعا اداري فساد طبعا د حکومت یو جدي تعهد ده چې اداري فساد سره مقابله کوي، خو بیا هم وخت ته ضرورت لري چې په دا مسله کې ښځې هم قرباني کیږي. او دا چې دا یو خوا ده. نه بل دا چې ډیره مهمه مسله دا ده چې باید قانون هغه ساحو کې چې قانون نه تطبیقیږي هم ستونزې سره مخامخ دي. طبعا په هغه ساحو کې چې امنیت نه ده دغه مشکل. خبرې ډېرې خوږې خبرې دي. دوستانو زه یوې لنډې دمې ته بیا هم راګرځو خپرونې ته. بخیر راغلی د نیمې نړۍ خپرونه. هغه دوستان چې همدا اوس د خپرونې سره یوځای شوي دي، سلامونه نیکې له ګران هېوادوال چې د هېواد نه بهر د مسافرۍ شپې ورځې هغې ته هم یو ځانګړی سلام. ډاکټر صاحب ستاسې بعضې خبرې پاتې مهرباني کړئ. مننه. هغه مسایلو باندې ما اشاره وکړه چې تاسو ویل څنګه باید تاوتریخوالی له منځه لاړ شي. طبعا دا د یو ورځ دوه ورځ کار هم نه ده، وخت هم ضرورت لري. په دې باندې به هیڅ کله څوک مایوس نه اوسي، لیکن کار به وکړو. او کله چې زه پوهیږم دغه مسله تاوتریخوال ده باید تکرار یې نه کړم. همداسې که ځان نه شروع نه کړو، څومره ارګانونه چې کار وکړي او تلاش وکړي، لیکن زه فکر نه کوم چې نتیجه ورکړي. د دې په خاطر چې کله چې موږ پوهیږو خپل خوا ته چې څوک زموږ خوا ته ده هغه پوه کړو، او بالاخره آهسته آهسته د دې په خاطر چې زموږ ټولنه اکثریت خلک بې سواد دي. بې سواد طبعا د یو د جګړې منفي عواقب دا و چې زموږ ډېر خلک بې سواد پاتې شول. د دې په خاطر موږ وخت ته ضرورت لرو، خو بیا هم په دې مفهوم هم نه ده چې وخت ووایو او آرام کینو چې وخت به څنګه مبارزه کوو او یو وخت به نتیجه واخلو. موږ ځینې ډېر پیښې ولید. هغه پیښه چې یعنې جنسي تیری، ډله ییز تیری و په کابل کې او نورو ولایاتو کې همداسې د دوی محکمه وشوه، محکمه علني وشوه. دا په خپله تاثیر لري. او زموږ غوښتنه هم دا ده هره داسې قضیې چې زموږ په هیواد کې کیږي د هغوی محکمه د علني اوسي، تر څو دا هم تاثیر لري خلکو باندې چې خلک پوه شي چې دغه پیښې چې کیږي دا تاوتریخوالی دي. هغه موارد چې د تاوتریخوالي منع قانون کې تاوتریخوالی تعریف شوي دي 22 موارد دي. په هغې کې هم جزا ټاکل شوی ده او هم تاوتریخوالی تعریف شوي دي. دې نه مخکې شاید هغه وخت چې موږ قانون نه درلود، سمه ده چې په جزا قانون کې موارد شته، فیزیکي برخوردونه چې یو انسان بل انسان سره کوي شته چې به هغې ته جزا ټاکل شوی ده. لیکن اوس برخورد څنګه ده کله چې زموږ دوه ورونه سره جنګ کوي او دوی یو پولیس حوزې ته مراجعه کوي. کله چې پولیس حوزه ولید خو طبعا ګوري چې دلته یو جرم واقع شوی ده، یا د دې پوزه وینه شوی، یا لاس مات ده یا پښه مات ده، هغې کې اقدام کوي. او کله چې یو ښځه مراجعه کوي هغې ته وایي چې لاړ خپل کور ته دغه مشکل دې په کور کې حل کړه. او یا هم ترې بعضې شخصي غوښتنې فرضي د پیسو غوښتنې یا ورته نورې بعضې دې نه پوښتنه دا نه کوي چې د ښځه شاید د ښځه ډېر صبر او حوصله کړې وي، بالاخره انسان هم د یو حده پورې توان لري چې حوصله وکړي. دا مراجعه یې کړې. د دې په خاطر په ځینې ځایونو کې چې اقدام نه کیږي داسې ښځې یا ځان سوځونه کوي او یا ځان وژنه کوي یا نور پیښې یا د کور نه تښتي، دغه مسایل سره مخامخ کیږي. د دې په خاطر موږ یوازې عامه پوهوي د خلکو لپاره نه غواړو. سمه ده چې د تاوتریخوالي د منع قانون نه باید زموږ یوازې په ښارونو کې نه، موږ په لرې کلي او بانډو کې هم یوازې ښارونو کې ډېر کارونه شوي دي، لیکن لرې کلي او بانډو کې باید کار وشي تر څو زموږ پولیس
آگاهي ولري. کله چې یو ښځه ورته مراجعه کوي داسې مشکل لري، که قانون سره په قانون باندې پوه شي خو عاجل هغې کې اقدام کوي. یا یو ښه والی چې د تاوتریخوالي منع قانون لري دا ده چې دوسیه په هره مرحله کې چې قضیه چې هره مرحله کې که ښځه خپل هغه مقابل طرف ته یا میړه ده یا پلار ده یا ورور ده هغې ته بخښنه کوي، دوسیه یې تړل کیږي. یعنی دا یو لاره ورته ایښودلی ده چې د دې په خاطر کیدی شي په ځینې مراحلو کې ځینې ښځې دي چې لاس پښه ماتیږي، بالاخره خپل مقابل طرف یا یا ورور ده یا پلار ده یا میړه ده هغه بخي. د دې په خاطر دا یو لار لري. خو بیا هم کله چې یو ښځه پولیس ته مراجعه کوي باید پولیس خپل اقدام کړي تر څو د عبرت او پند وشي نورو ته. قانون ولې په ټولنه کې جوړیږي؟ د دې په خاطر چې په ټولنه کې نظم راشي او هغه کسان چې مجازات کیږي یو جرم کوي نور ورنه عبرت او پند واخلي، تکرار یې نه کړي. او هغه کسان چې په دې پیښې مختلفو پیښو کې قربانیان دي د هغوی روح تسکین شي او بالاخره فکر وکړي چې که زه یو قرباني یم داسې پیښه راسره وشوه، داسې مسله راسره وشوه، بالاخره یو څوک و چې واورېده او هغه مقابل طرف جزا ورید هغه لږ آرام کیږي. د دې په خاطر قانون په ټولنو کې منځته راځي د ضرورت په اساس او قانون تطبیق ته ډیر ضرورت لرو. زه غواړم چې زموږ ټولنه ټول د تاوتریخوالي منع قانون نه باید آگاهي ولري، پوه شي چې دغه قانون څه حکمونه لري او څه حکم کوي تر څو دوی هغه مسایل چې تاوتریخوالی په قانون کې تعریف شوی ده هغه پیښې تکرار نه کړي. څرنګه چې ما وویل جنسي تیری ده، جنسي تیری هم د افغانستان جزا قانون کې ده او د تاوتریخوالي منع قانون کې واضح هغې ته هغه کسان چې هغې ته جزا ټاکل شوې ده. فرض مثال په جنسي تیری کې یو څوک ځان له لاسه ورکوي، مقابل طرف یې اشد مجازات ده، څوک چې دغه جرم مرتکبیږي او نورو د جرم په نوعیت باندې جزا ورته ټاکل شوې ده چې دوام حبس ده یا طویل حبس ده. په هر صورت باندې د قانون تطبیق هم ډیر مهمه مسله ده چې په ټولنه کې نظم راوړي. ډیره زیاته مننه کوم. عدالت خواست سره دې ته دا چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وینا هم همداراز ډیرې موږ او تاسې اوس په خپله ټولنه ګورو چې د ښځو تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې دی. همدغه راز یو پیښه په ننګرهار ولایت کې هم شوې کېدای چې ډیرې پیښې په لسهاو په سلهاو پیښې په نور ولایتونو کې شوي چې موږ او تاسې نه باخبر نه یو. هلته یعنې تل به د انګورو او خواښې به جنګ و، هره ورځ به د دوی جنګ و، هره ورځ نور دا زوی هم تنګ شوی دی، سکوډل شوی، ځان یې خپله خودکشي یعنې خودکشي کړې ده، ځان یې ویشتلی و. یعنې د دغې دوو مېرمنو ښکار یا د مور او د خپلې ښځې ښکار چې دی هغه په زوی باندې تاثیر کړ، زوی هم خپل ځان له منځه یوړ. ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې ولې یعنې دغه د ښځو تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ډېر زیات دی؟ بلکې که موږ او تاسې فکر وکړو هغه خویندې چې زموږ باسواده دي هغه محلونو کې یعنې تقریبا تاوتریخوالی ډېر زیات د ښځو په وړاندې دی، ښځې د ښځو په وړاندې. تشکر از سوال شما. تحقیقاتی که صورت گرفته توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر و بعضی از نهادها متاسفانه که ما در اونجا تنها خشونت زن علیه زن نداریم، خشونت زن علیه مرد، خشونت مرد علیه زن، خشونت علیه اطفال که همگیش ثبت شده و تحقیقات صورت گرفته. ولی بدترین خشونت به نظر من خشونت زن علیه زن است، چون زنی که هر دویشان هم جنس هستند اونا در مخالفت خود مبرایند و این خیلی تاثیر آور است. ما یک کشور اسلامی هستیم، طبعا که خشونت تعدی و تجاوز به حقوق دیگران است. یعنی زمانی که یک فرد مسلمان خدا اجازه میده که در حق دیگران تجاوز بکنه، چنانچه که خداوند متعال در آیات متبرکه و احادیث مبارکه در او نهی فرموده که شما به همچون عمل دست نزنید. ولی بازم با تاسف ای که خوارای ما بی سواد هستند، ولی متاسفانه که ما هم شاهد همچون ثبت قضایا هستیم در نهادهای دولتی. متاسفانه خشونت زن علیه زن وجود داره، در مؤسسات تحصیلی متاسفانه این وجود داره که ما امیدوار هستم قسمی که دکتر صاحب گفتن هر خواهر ما هر فرد از خود شروع بکنه تا که مانع امی صدر امی موضوع قرار بگیرن و بالاخره باشه که امی خشونت کاهش بیافته.
همداراز تاسو یادونه دې وکړه چې یعنې تقریبا یعنې بدترینه خشونت زموږ او ستاسې تاوتریخوالی په افغانستان کې زموږ او ستاسې په ټولنه کې د ښځو تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې دی. بعضې کله ناکله موږ او تاسې په ډېری دفترونو کې هم لیدلي دي. حتی په یو وزارت کې زه به یې نوم نه اخلم، حتی غوښتل چې په یو پوسټ باندې د دوی 2 نجونې یا 2 ښځو غوښتل چې واخلي، ځکه دا پوسټ چې کله اعلانېږي یعنې هر څوک کولی شي لاړ شي که هغه واجد د شرایطو فورم اخلي، فورم خانې پورې کې بیا ورته زنګ وهل کېږي چې ستاسې امتحان دی. دې ته یعنې یو نفر چې د وزیر غوښتل چې سیده ته غواړې دې پوسټ ته امتحان ورکړې، اوس زه هم غواړم زه واجد شرایط یم. دا بله چې تلې ده دې بلې ته وزیر زنګ وهلی دی چې ته دغه پوسټ یعنې ته اپلای ورته مه کوه یا ته دغه فورمه مه اخله، ځکه پرې دغه بله ښځه چې اپلای کړې دی فورمه هغسې ته دې دپاره صبر کړه. ستاسې په اړه باندې دغه لپاره څه کول پکار دي؟ که چېرې زموږ او ستاسې لوړپوړي چارواکي په دغه یعنې د هغوی فکر دومره کم وي په دغه برخه کې چې که دا مېرمن ده که هغه خو دواړه پوسټ کاري او په کامیاب شي امتحان کې فرق نه کوي، هماغه به مخې ته لاړ شي. دغه ستونزې دپاره د حل لارې چارې د ښځو وزارت له خوا نه څه دي؟ ځکه موږ او تاسې دې لپاره یعنې بېلابېل پلانونه تاسې لرئ چې څنګه د ښځو ارتقاء ظرفیت وکړي، همدغه راز یعنې عامه پوهاوي ته هم تقریبا ډېره زیاته اړتیا شته دی. کله چې خپله ښځه پاڅېږي د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی کوي، وزیر ته ځي، بعض شکایت کوي، بعضې نورې پوښتنې حتی د نجلۍ ته ویل شوي چې ستا څومره ضرورت دي، که پیسې دې پکار وي خو ته دې یعنې په دغه پوسټ کې ته فرم مه اخله. خب وزارت امور زنان به خاطر کاهش خشونت برنامه‌های آگاهی‌دهی خود داره، کنفرانس‌ها و اینمی ارتقای ظرفیت است. به نظر شما میشه رئیس صاحب که توسط می آگاهی عامه، توسط می کنفرانس‌ها و بعض پروگرام‌ها ما می خشونت‌ها را از بین بریم، در حالی که می‌بینیم روز به روز باسوادها کسایی که مثلا دکترا دارن، پروفسور هستن یا دکتر هستن یا 14 پاس هستن، لیسانس هستن، اونا که ببینید همین مشکلات بسیار زیاد مثلا به بار میارن. خب زمانی که ما همچون برنامه‌ای را هم داشته باشیم، اونا تحصیلات عالی هم دارن، فقط ما بر از اونا هدایت نیکی از خداوند می‌خوایم که با همچون عمل زشتی را که دین اسلام او را منع کرده و اونا به او مبادرت نورزن دیگه. ما پس بر از اونا گفتنی نداریم. بر کسایی که سطح آگاهیشان پایین است، خب ما از طریق امی خو کنه پوښتنه هم داره چې موږ تاسو هغه څوک چې نه پوهیږي یا تعلیم نه لري، هغه یعنی که ورته دا کار مه کوه هغه وایي صحیح دی، مګر دا کوم یو چې ښه پوهیږي په هر څه باندې هغه دو چنده نور هم هڅه کوي په دغه برخه کې. بر از اونا فقط هدایت نیکی می‌خوایم که خداوند اونا را هدایت بکنه که دیگه همچه عملی را مرتکب نشن. ډیره زیاته مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو ویل لري په دغه برخه کې؟ نه البته یو اساسي مشکل دا ده چې یو خوا موږ مبارزه کوو هغه تاوتریخوالی چې موجود دي د ښځو په وړاندې په کورنۍ کې ده. فکر کوم چې زما په اند باندې آمار هم په کورنۍ کې لوړ ده هم په ټولنه کې. یو خوا بل موږ خپل منځ کې یو بل باندې تاوتریخوالی کوو. دا یوازې دا دی چې بل مشکل حل کو، بل هغه مشکل پاتې ده، بل مشکل کې ګیر شوي یو. یو خو هغه تاوتریخوالی ده د ښځه په وړاندې چې هغه کورنۍ دي چې هغوی یا سواد نه لري یا سواد سطح یې ټیټه ده، یا سواد لري خو د کور نه باندې اجازه کار ته نه لري، کور کې دي او کور کې کار کوي. البته متاسفانه که اوس نارینه‌و نه پوښتنه وکړئ چې ښځه د څه کار کوي، وایي بیکاره ده او په دې باندې فکر نه کوي چې یو ښځه کور کې څومره ډېر کار کوي. که یو نفر ونیسي هغه نفر به څومره معاش واخلي، او دا چې دا یوازې یو خوا د کور کار کوي، بل خوا د ماشومان تربیه کوي، دوه کاره کوي، لیکن بیا هم بیکار ورته خطاب کیږي متاسفانه. خو دا هغه کورنۍ چې سواد سطح یې ټیټه ده یا سواد نه لري، په هغه کې یو مسله ده چې ښځه د ښځه په مقابل کې تاوتریخوالی کوي. فرض مثال یو ښځه ده چې واده کیږي، ناوې ده، دې سره تاوتریخوالی کیږي ابتدا نه، تر څو چې دا بالاخره د یو کورنۍ کیږي او ماشومان لري، اولادونه یې لوییږي او بالاخره دا په یو سطح رسیږي چې په خپله خوښي کیږي. هلته د دې په خاطر چې زموږ په ټولنه کې بېسوادي ډیره ده، عامه پوهوي ټیټه ده، او هلته چې دا د کورنۍ رئیس کیږي، هغه وخت دا فکر کوي چې اوس زما نوبه ده، زه باید تاوتریخوالی وکړم. په دې باندې فکر نه کوي چې ما باندې خو ظلم شوی و. دا یو عقده لري په زړه کې، هغه مسایل چې لیدلی ده بالاخره خپل انګور باندې دغه تطبیقوي. دا یو هغه کورنیو کې دي چې دغه مسایل کیږي. بل هغه کورنۍ کې دي چې اقتصاد سطح ټیټه ده. طبعا هغه کورنۍ چې اقتصاد سطح یې ټیټه ده، مختلفې ستونزې منځته راځي، بالاخره په تاوتریخوالي باندې ختمیږي. بله هغه ښځو ترمنځ ده چې تحصیل یافته دي، تحصیل کرده دي. متاسفانه دا تاوتریخوالی زما په نظر ډیر خطرناک تاوتریخوالی ده. یو بل تخریبول، یو بل باندې ټاپه لګول او هیڅکله په دې باندې فکر نه کوو. دغه موضوع ډېره مهمه موضوع ده، خو یوه لنډه دمه راغلې، ځکه دغه باندې خبرې کول یعنې پکار دي. خو زو یوې لنډې دمې ته.
بیا هم په خیر راغلی د نیمې نړۍ خبر ډاکټر صاحب تاسې مهرباني مننه. طبعا په دې په هغه کسان چې تحصیل کرده دي په دې کې هم یو ډیر بد تاوتریخوالی روان ده، د یو بل تخریبول، په یو بل باندې ټاپه لګول، دا چې یو پرمختګ کوي یا یو نه کوي یا ځینې رقابتونه دي. په هره ټولنه کې رقابت ضرورت ده، په هره بخش کې، که په مکتب کې په ښوونځی کې کله چې متعلم وو او هغه کسان چې اوس متعلم دي باید رقابت ولري، سالم رقابت دوی رسوي. همداسې په وظیفه کې په هر چیرته چې انسان کار کوي یو سالم رقابت ته ضرورت ده چې تر څو ظرفیتونه لوړ لاړ شي، او دا نه چې دا په دې باندې منفي استفاده وکړو او د دې په خاطر چې هماغه یو متل ده وایي اوبه خړې که او ماهي ونیسه، دا مسله اشتباه ده. خو دا یو بله ستونزه موږ ته پیدا شوې ده او موږ باید د دې په مقابل کې هم جدي مبارزه وکړو. اول باید هغه ستونزې خپل منځ کې لرو، دا باید حل کړو. او بل دا چې د ښځې تاوتریخوالي نارینهو باندې هم د څنګه چې رئیسه صاحب اشاره وکړه، زه فکر کوم شاید دغه پیښې ډېر نه وي، لږ وي، لیکن موجود دي. او د نارینه ښځو باندې او د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی طبعا موجود دي. بیا هم که په عمومي هغه باندې وګورو، هغه تاوتریخوالی چې نارینه ښځو باندې کوي هغه ډیر دي، څه په کورنۍ کې ده څه په ټولنه کې دی. یوازې تاوتریخوالی دا زموږ هیوادوال باید پوه شي، تاوتریخوالی دا نه ده چې یو چا ووهو، یعنی فیزیکي تاوتریخوالی ورته یو منفي برخورد ورسره وشي، مخ یې شین شي یا لاس یې مات شي، څوک ووایي دې سره تاوتریخوالی شوی ده. تاوتریخوالی رواني تاوتریخوالی ده. یو چیرې وګورئ چې یو ښځه نه لاس مات ده، کوم وخت، کوم نشان ده، نه کوم ځای زخم شوی ده، نه کوم ځای شین ده، لیکن دا هڅه یې کړې چې ځان ووژني، یا که موفقه شوی ده یا نه دی شوی، یا ځینې ښځې ځان سوځونې کوي. دا هغه تاوتریخوالی دي چې د رواني لحاظ نه تاثیر کوي. هره ورځ هغه تاوتریخوالی چې زموږ په الفاظو کې دي تکراریږي، بالاخره حوصله هم یو حد لري، یو ځای ته رسیږي، بالاخره ښځه مجبوریږي چې ځان وسوځوي یا ځان ووژني. دا د حل لاره نه ده. زما پیام ټولو هغه زما خویندې او میندې ته دا دي چې دا د حل لاره نه ده چې موږ ځان ووژنو یا ځان وسوځوو. ځینې زموږ میندې دي، دوی ماشومان لري او ماشومان د دې حق لري چې مور ولري. باید دوی مګر ډاکټر صاحب اوس بخښنه غواړم یو څه به زه اضافه کړم. بعضې نه پوهېږم اوس دغه خبره ډېره عامه شوې ده په کورنیو کې چې لږ زره ښځه د خاوند سره وي چې دا زما حق دی، هغه زه راشه حقوق بشر ته عریضه وکړه یا لاړ شه د ښځو چارو وزارت ته لاړه شه، هغه به ستا دغه مشکل حل کړي. دغه هم د خپلو د ښځو او د ماشومانو په ذهنیت باندې منفي تاثیر لري. بې له شکه دا مسایل تاثیر لري، خو څنګه دا عامه پوهوي څنګه وشي؟ ځینې متاسفانه دا بېسوادي ډېره ده که ځینې ښځې ځینې خپرونې ګوري وایي دا زما حق ده، دا یعنې نه پوهېږي څنګه دا خپل دغه حق لاسته کړي. په کورنیو کې هره ښځه هره نارینه خپل حقونه او مکلفیتونه لري. که هغې د هغې په هغې باندې پوه شي، زه فکر نه کوم چې ځینې مشکلات پیدا شي. خو اول دا چې افغاني ښځې باندې زه ویاړم چې د دوی ستونزه چې په هغې حد باندې ونه رسیږي چې د دوی صبر خپل له لاسه ورکړي، دوی ارګانونو ته مراجعه نه کړي، در حال چې قانون د دې په خاطر ده چې زموږ ستونزه حل کړي. دوی بالاخره مجبوریږي مراجعه کوي. اول هغه کسان چې مراجعه کوي، ځینې خپل رئیسه صاحب د دې په دې کې ډېر تجربه لري، پوهېږي چې ځینې ښځې مراجعه کوي بالاخره خپل قضیه نه تعقیبوي. ولې؟ د دې په خاطر چې دوی ملاتړ نه لري. که مشکلات په خپل میړه کور کې لري، د پلار له کور طرفه ملاتړ نه کېږي، د دې په خاطر چې دا ښځه چې د یو قانوني ارګان ته ځي یو مصرف لري، د موټر کرا باید ورکړي، او دا چې خپل پلار کور کې وي دا هم یو شاید هغوی باندې یو ډیر بوج وي. د دې په خاطر ملاتړ کېږي نه، بیا ځي خپل کور ته، یا خپل کور کې وي بالاخره مجبور ده چې هغه حالات تحمل کړي، ځان سوځوي او ځان وژني. زما غوښتنه دا ده، اول خو تاوتریخوالی یو بد
مسله ده او دا او باید ترڅنګ خپل پیغام هم ډاکټر صاحب سمه وړاندې ده. کړي ځکه چې د خپرونې وخت هم پای ته باید رسېږي. د دې په مقابل کې جدي مبارزه وکړو. کله چې ګورو هر عمل ته او تریخوالی ده باید هغې کې اقدام وکړو. اقدام یو دا نه ده چې موږ باید عاجل هغه مقابل طرف مجازات کړو. عامه پوهوي د هغه پوه کړو، که پوه نه شي بالاخره قانون ده. او زما اول پیام ټولو هیوادوالو ته دا ده کله چې داسو پیښو سره خپل کورنۍ که مواجه کیږي خپل خویندې او میندې که په حق وي او دوی قرباني وي هغې نه ملاتړ او حمایت وکړي. بل دا چې هغه خویندې او میندې چې د دې پیښې قربانیان دي په خپل کورنۍ کې هغه کسان چې پوهیږي چې د دوی مشکل حلولی شي خپل مشران سره شریکي. که بیا هم نه کیږي قانوني ارګانونه دي. هیڅکله د داسې فکر ونه کړي چې ځان وسوځي، ځان ووژني او بالاخره یا د کور نه وتښتي، یو بل چیرې لاړ شي. د کور نه تښتېدل د ښځه نور مشکلات منځته راوړي. یو ښځه ته ډېر ښه او د امن ځای د هغې کورنۍ ده. کورنۍ کې ډېر پر امن اوسي. بیا هم زما په هیله دا ده چې یو ورځ به واوسي چې تاوتریخوالی بالکل له منځه لاړ شي او مونږ کال په کال د دې شاهدان اوسو چې د تاوتریخوالي پیښې کم شي او هیڅکله هر څوک د یو انسان په صفت که څه ښځې دي څه نارینه دي احترام شي. ډېره زیات مننه. عدالت خوا صاحب تاسې هم ستاسې پیغام درنو هیوادوالو ته سره بالخصوص د ښځو چارو وزارت پیغام. تشکر. من فقط پیام مشخص بر رسانه‌های عزیز دارم که برنامه‌های تعلیمی تربیتی خود بیشتر به نشر برسانند به جایی که جوانای ما مصروف دیدن فیلم‌ها و سریال‌های غیر اخلاقی میشن، چون در شرایط فعلی جوانای ما به تعلیم و تربیت بیشتر ضرورت دارن که آموزش ببینن. زمانی که سطح آگاهی از اونا بالا رفت، طبعا زمانی که اگر فیلم‌ها را به هر شکلی که باشه ببینن، امو قوتش پیدا میکنن که نکات مثبت منفیش تشخیص بکنن. در شرایط کنیم متاسفانه که جوانای ما خیلی مقلد هستند، بنابراین امو پوینت های منفی سریالا و فیلم ها را تقلید میکنن. فقط پیام ډیره زیاته مننه کوم ستاسو راتګ نه خوشحاله اوسئ. کور مو د خپلو تخنیکي همکارانو څخه هم نړۍ مننه کوم تر بیا هم چې زه پښتانه عرب زی ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. تاسو په بخښونکي الله سپارم د یو موټي سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله. الله مو مل شه.